د مور و پلار ناراضګي چې مور و پلار د سړي نه ناراضه وي او هغه ترې ناراضه وفات شوی نو دا د الله پاک په نزد باندې ناراضه عاق لیکل شوی نو دا د مور و پلار دپاره استغفار بخښنه غواړي د الله نه چې خدای ته ګناهونه ورته معاف کړي صدقات دې کوي هغو ته دې بخي لمونځ دې کوي د هغې ثواب دې وربخي او همدارنګې د مور و پلار خپلوانو سره دې ښه اخلاق او ښه کردار کوي تر څو پورې چې د الله پاک په نزد باندې بېرته بار او نیکو کوونکی ولیکل شي حدیث پاک کې راځي چې یو څوک داسې شي چې مور و پلار نه عاق وي نو هغه د مور و پلار ته د بخښنې او د مغفرت دعاګانې کوي او بله پوښتنه یې دا کړې که چا مور و پلار وفات شوي د ده نه ناراضه او خفه ترې نه لاړ وي نو د ده راضي کول چې د ګناه نه بچ شي څنګه به کېږي وروره دا پس د مرګ نه ډېره پښیمانتیا ښکاره کوي استغفار او بخښنه به د الله نه غواړي او د دې په بدل کې به مور و پلار ته دعاګانې کوي صدقې به کوي او مونځ به کوي د هغې ثواب به وربخي تلاوت به کوي د هغې ثواب به وربخي نو الله پاک به یې هغه ګناه د ده ورمعاف کړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي السلام علیکم